که ستاسو لاسونه او خپې میږي کیږي یا ستاسو په وجود کې د طاقت کمزورتیا وي یا ستاسو وجود د کمزوري خوراک په وجه باندې کمزوري پاتې شوي وي او یا که چېرې ستاسو د اعصابو کمزورتیا وي چې د هغې په وجه بار بار ستاسو اعصاب دردونه کوي او یا تاسو ته هسې بې حسه ستوماني محسوسیږي په خپل وجود کې او یا که چېرې ستاسو کمې پټې دي کم مسل دي هغه د سختوالي په وجه باندې بار بار درد کوي یا هغه مریضان چاته چې فالج شوي وي د هغو وجود ډېر زیات کمزوري وي او درد کوي او هغه زنانه چې حمل لري او د هغه وجود ډېر زیات کمزوري وي او یا که چېرې انسان ته زخم وي او هغه زخم یې زر نه جوړیږي نو په سکرین باندې کم بیوډوکس ټیبلیټ چې لیدی شي د علاماتو دپاره استعمالیږي او په دې کې کم ویټامن چې دي دا د ټولو علاماتو دپاره په خپل مقدار باندې کار کوي او په دې کم ویټامن B1 چې دی کم ته چې تایمین ویلی شي نو دا په لوږه زیاتېدو کې هم مدد کوي چې دا روزانه یو هم استعمالیږي او دوی هم استعمالیږي خو د ډاکټر په مشورې سره او د دې بیوډوکس سایډ افیکټ او نقصانات د نش برابر دي خو بیا هم تاسو ته پکار دي چې د دې سایډ افیکټ او نقصاناتو نه ځان خبر کې چې دا کله انسان اخري یا اوور ډوز کی مطلب ډیره زیات استعمال کی دا ټیبلیټ په یو ټیم باندې په سر باندې چکر راوستل شي الټي راوستل شي زړه کې کولی شي په معده باندې بوج راوستل شي په سر باندې بوج راوستل شي او ورسره د انسان خېټه خرابېدی شي خو دا سایډ افیکټ او نقصانات د دې نش برابر دي نو کچری دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرند سره شیر کړئ دا میډیسن انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ شکریہ